د مرحوم عظیم خان بابا، مرحوم اکرم خان بابا، مرحوم حاجی حبیب الله خان بابا، مرحوم ملک مرتضی خان بابا، مرحوم حکیم خان بابا، مرحوم کریم خان بابا، ملک صاحب خان، شاکر خان، حاجی معبد خان کاکا، ابراهیم خان، اسد خان، خان محمد خان، مولانا عبدالرازق صاحب، مولانا عمر گل صاحب او د مولانا عزت الله صاحب دا کلی په توحید آباد، اکرم آباد او مسلم آباد باندې مشتمل دی. د دې سیمې آبادی به اندازتاً 8000 نفوس باندې مشتمل، خو د افسوس خبره دا ده چې دلته نه د الکانو سکول او نه د جنکو سکول شته. هغې وجه دا ده چې مردان سره نږدې دی، نو تعلیمي ضروریات یې د مردان نه پوره کیږي. خو د مقامي خلکو د وینا مطابق د جنکو دپاره د پرایمري سکولونو اشد ضرورت دی.